ورو سوال کړی دی وایي زما نکاح چې د مور د طرف نه نکاح دی هغه دوه ودونه کړي دي مور طرف نه نکاح څنګه وي د مور پلار دوه ودونه کړي دي سوال دا دی چې دا دویمه ښځه ده چې هغه زما د مور نه ده دا محارمو کې حسابېږي او که نه یا زه د هغې په محارمو کې حسابېږم او که نه یا په بله طریقه وایي زه د هغې مخ ته کتی شم او که نه او مصافحه لاس ورسره میلاولی شم او که نه دا سوال دی زه د قانون ذکر کوم ګوره د نیکه ښځه که هغه نیکه د مور د طرف نه او که هغه نیکه د پلار د طرف نه دا په محارمو کې راشي څنګه الله قرآن کې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء او د هغه زنانو سره په تاسو نکاح حرامه ده کومو زنانو سره چې ستاسو پلارانو نکاح کړې ده او بره چې څومره هم راځي د ټول په پلارانو کې راشي پوه شوي په دې مسله کې بیا بیان کړم د نیکه ښځه چې زموږ نیا نه وي یعنې هغه دویمه ده درېیمه ده څلورمه د هغه خو ښځه ده که نه او هغه زموږ څه حسابېږي نکاح پلار حسابېږي او د پلار د ښځې سره نکاح حرامه ده ولې حرامه ځکه چې دا د همیشه دپاره په ده باندې حرامه شوې ده د دې دلاسې چې دا د پلار په نکاح کې پاتې شوې ده نو د مور پلار چې دی دا د دې مور چې پلار دی دا د دې بچي یا د نوسي هم پلار حسابېږي نو چې پلار یې شو نو د هغه چې څومره ښځې دي که هغه دوه دي درې دي که څلور دي دا ټولې په ده باندې څه دي په ده باندې حرامې دي